بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وای د محمد هلال او مروه نوم څنګه دی، یعنی جایز دی او که جایز نه دی. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو مستحب نومونه دي، یو جایز نومونه دي، یو ممنوع نومونه دي. مستحب نومونه هغه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاد کړي او ښه یې ګڼلي دي، لکه د نارینه دپاره عبدالله، عبدالرحمن او داسې نور، یا د ښځینهو دپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لوڼو یا بیبیانو نومونه، او یا د نورو صحابیاتو نومونه. او جایز نومونه هغه دي چې په هغه کې کوم شرعي نقصان نه وي، یعنی په معنا کې کم نقصان نه وي، او نه په دې نامه کې د کفارو سره څه تشبیه وي، نه د کفارو د عقیدو ښکاره کوونکي وي، او نه شرعي معنا کې څه نقصان وي. دا جایز نومونه دي. لکه په پښتو کې ځینې ښځینه نومونه دي، رڼا، سپوږمۍ او داسې نور. او یا په نارینهو کې ځینې خلک پښتو نومونه کښېږدي. او ممنوع نومان هغه دي چې هغه د کفارو یو نوم وي، د یو کافرې ښځې نوم وي پر مسلمانه کښېښودل سي، او یا د کفارو د عقیدې اظهار پکښې، یا یې معنا داسې وي چې شرعا نقصان ولري. دغه محمد هلال او مروه دا دواړه نومان په دې کې کم شرعي نقصان نسته، دا نومان جائز دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.